بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسې خپل تیر درس په ادامه چې تیره ورځ موږ تاسې فونټ پاراګراف خلاص کړی وو. نن د فونټ پاراګراف دغه ډایلاګ باکس وایو چې کنټرول ډي یې شارټکټ کې ده. دغه فونټ ډایلاګ باکس موږ وایو. دغه فونټ اصلا کمانډونه په دغه ډایلاګ باکس کې دلته پراته دي. دلته هغه څو دانې مهم کمانډونه چې روزمره استفاده ځینې کېږي هغه دلته پراته دي. نو موږ راځو د دې ځای څخه شروع وکړو. نو لومړی په دې ځای کې موږ تاسې فونټ لرو. فونټ مو یادونه کړې وه چې فونټ موږ ویله فونټ ټایپ ته ویل کېږي. فونټ ټایپ یا دغه فونټ فیس یا ټایپ فیس چې ورته وایي. ټایپ فیس دغه د خط شکل باید سره کمې مخې. نو یو موږ تاسې لیټن ټیکسټ دلته لرو او بل کمپلیکس سکریپټ لیکل سوی دي. په لیټن ټیکسټ کې تاسې دلته انګلیسي فونټونه ټاکلی سئ. که تاسې وګورئ په دغه پریویو برخه کې دلته پر دغه سمپل باندې ټوله درته تطبیق کیږي. نو دا د دې مختلف ډیزاینونه چې داسې یو ډیزاین پر اپلای کوي وینئ چې سمپل داسې بولډ کم اوسه داسې یو ډیزاین پر اپلای کوي. بیا په هغه کې هغه بولډ ایټالیک او انډرلاین چې مو ویلي او سایز یې دی چې تاسې ټاکئ چې دلته مو ویلي. بل په دا ځای کې کمپلیکس سکریپټ لري. کمپلیکس سکریپټ پښتو ته ویل کېږي. یعنې یوازې پښتو نه هغه ژبې چې د راسته طرف څخه چپه طرف ته لیکل کېږي. که پښتو، دری، اردو، عربي، تاجکي، ازبکي، ترکمني دغه ژبې چې د راسته طرف څخه لیکل کېږي د هغو دپاره مثلا ګوره ته راسه دغه ارشیا فونټ ورکوي. وینئ په دغه نومزج کې تاسو ته تغیر راځي. یا مثلا فرض کړه دغه اسمین فونټ ورکړه دا بیا اسمین فونټ دی. نو دلته بیا تاسې عموما د پښتو دپاره فونټونه ټاکئ چې کوم فونټ غواړئ هغه بولډ ایټالیک او هغه سایز دی چې مخکې مو یادونه کړې وه. دا هم هغه د فونټ کلر دی چې موږ ته رنګ ورکوي دلته مو یادونه کړې وه. دا هم هغه انډرلاین دی او دا هم د انډرلاین لنګ دی دا هم یادونه کړې وه. سټریک ترو په مابینځ کې لیکه ورکړه دا هم ویلي وو. دلته ډبل سټریک ته په مابینځ کې دوې لیکې ورکړه. اوس زموږ د لیکنې په منځ کې دوې لیکې ورکول کېږي. دلته موږ تاسې یوه لیکه ورکوله سټریک ترو، هلته دوې لیکې ورکول کېږي. بل سبسکریپټ سوپرسکریپټ مو یادونه کړې. بل په دې ځای کې لرو سمال کیپس. سمال کیپس دا معنی چې لیکنه په غټ ای بي سي واړو خو اندازه یې د کوچنۍ ای بي سي. لیکنه په غټ ای بي سي لیکل سوې ده خو اندازه یې د کوچنۍ ای بي سي ده. بل په دا ځای کې لرو آل کیپس. آل کیپس دا معنی چې هم خط په غټ ای بي سي واړوئ هم یې اندازه د غټ ای بي سي کرته. اوکې که هم خط په غټ ای بي سي وسو او هم یې اندازه د غټ ای بي سي سو. کنټرول زید. بل په دا ځای کې لرو هایډن. هایډن معنا پټول. ته دا لیکنه پټه کړه. اوس هغه لیکنه پټه سول ملتفعل. اوس چې موږ پرنټوو دلته شی نسته. ځینې وخت بیا ستاسې سره یو څوک داسې وایي چې موږ لیکنه کړې ده اما لیکنه نسته مګر موږ یې چاپو. هغه په حقیقت کې دی داسې کړي چې تاسې لیکنه کړي او دلته دی ورکړي چې هایډن ټیکس راته پرنټ کړه. دا به انشاءالله الرحمن د ورډ په فایل کې بیا پر دې خبرې باندې کوو سره. اوس ګوره زموږ لیکنه دلته موږ ته چې وکړل ویې شول. زه مازې یو ځلې دلته یو ټیک مارک دی هغه ورکړم ډسپلی. په دا ځای کې ورته وایي چې پرنټ هایډن ټیکس. زموږ لیکنه په دې ځای کې ښکاره کېږي. که موږ دلته راولاړ سو دا ورته وایي چې دا هایډن پټه کړه. زموږ لیکنه نسته اما کله چې پرنټوو بیا په پرنټ کې راته راځي. نو دا دی چې کړی دا کار دی کوم ځای کې وکړي دا په دې ځای کې دی ورته ویل چې ته دا راته هایډ کړه. که غواړو چې خپله هایډ سوې لیکنه بېرته ښکاره کړو کنټرول ای پرس کړي. کنټرول ای دا معنی سلیکټ آل دغه ټوله ساحه انتخاب کړه. بیا بېرته دې ځای ته راسئ دا هایډن ټیک مارک ویسته کړي. هغه کومه لیکنه چې موږ هایډ کړې وه هغه دوباره راته ښکاره کېږي. بل په دا ځای کې موږ تاسې دغه سیټینګ چې موږ وټاکئ دا ښه دا بله مو وایي بره وروسته بېرته دې خبرې ته راځو. بل پسې راوړو اډوانس ته. په اډوانس کې کرکټر سپیسینګ لرو. کرکټر سپیسینګ دا معنی چې د دغه تورو تر مابینځ فاصله ټاکل. نو اول دلته سکیل لرو. سکیل خپله واضحوالي ته ویل کېږي. دلته د سکیل څخه مطلب د دغه کرکټر د دغه توري
واید او ناروالی دی. واید معنا فراخوالی او نارو معنا تنګوالی چې دا حروف څونه سره همیشه 100% دا انتخابي. تاسې دلته کولی سئ که ته دا 200 کې دا معنا چې دا ته واید که ګوره دلته دا زموږ لیکنه واید سول دا ډېر بد ښکاره کېږي په هېڅ کله په لیکنه کې دا مه ورکوئ تاسې. همدارنګه تاسو چې هر څونه پیسجي کم ټاکئ دا معنا چې ته دونه نارو کړه تاسو ګوره دا بیا د غونده ناره سول. نو دا باید همیشه په خپل سایز چې هغه 100% سټنډرډ حالت دی په هغه اندازه باید موږ تاسو راوړو. بل په دې ځای کې موږ تاسو ته لیکل سوي دي سپیسینګ. سپیسینګ دا معنا چې دا حروف په خپل مابینځ کې فاصله څونه سره ولري. ایکسپینډ معنا دی سره لرې که. اوس نو دلته دغه پی ټي چې لیکل سوی دی دا پوینټ دی او موږ ویلي وو چې یو پی ټي یا یو پوینټ موږ تاسې چې یو پوینټ پر 2 برخو وویشو دغه پر 2 یو انچ 2 پوینټ کېږي. نو اوس موږ دا معنا چې دا د یو انچ 2 برخه ده. ته کولی سې چې هر څونه سره لرې کړې په دې ځای کې هغه اندازه ورته وټاکې اوکې که دی په هغه اندازه حروف په خپل منځ کې سره لرې کوي. دوم هم په دې ځای کې لرو یا دا چیش که ترته کنډینس دی که کنډینسډ دا معنا چې ته دې سره نږدې که هر څونه چې نږدې کوي په دې ځای کې هغه اندازه وټاکئ هغونه دی نږدې کېږي سره. خو دا باید همیشه پر خپل نارمل سایز موږ راولو چې دغه عادي نارمل حالت دی. بل هم په دې ځای کې موږ تاسې پوزیشن لرو. پوزیشن معنا موقعیت د دغه لیکنې موقعیت په کم ځای کې. نو په دې ځای کې لرو یو رایز لرو. رایز دا معنا نه وای د سن رایز لمر راخیږي. رایز دا معنا چې دا لوړ راته راوله. اوس څونه لوړی ته دلته اندازه ټاکنې هغه تاسې چې جیم لیکئ ما چې تر ټولو په تېره ورځ درس کې چې تاسو جیم مه لیکئ جل جلاله مکمل لیکئ نو ته کولی سئ چې هغه جیم دلته هم در سره لوړ کړي. دا عین دا رقم دی لکه دغه سوپرسکرپټ د سوپرسکرپټ سره فرق شته. سوپرسکرپټ داسې کار کوي چې دا خط هم کوچنی کوي هم یې توان تړي. دی کوچنی کوي نه دی دغه حرف درته پورته کوي. دا لغات موږ انتخاب کړي دغه مکمل لغات تاته چې کوي درته پورته کوي. او بل په دا ځای کې لاور دا معنا چې دا کښته راوله. بیا دلته اندازه ورته ټاکو چې څونه کښته راولي. دا هم د سره فرق کوي. دی لیکنه کوچنی کوي لاندې راولي. دی لیکنه نه کوچنی کوي دی ستا لیکنه ټوله لاندې راولي. نو په ډېرو ځایو کې موږ د دې سره بیا مخامخ کېږو. دغه فرق دی د دې سره چې دغه سوپرسکرپټ او سبسکرپټ لیکنه ورسره کوچنی کوي خو پوزیشن یې ورسره کوچنی کوي نه. بل په دا ځای کې تاسې کیرنینګ فار فونټس لري. کیرنینګ فار فونټس دا معنا چې ته د دغه فونټو په مابینځ کې دغه فونټونه چې دغه 2 فونټ چې دي دغه زه په خپل مابینځ کې څونه درته نږدې کړم سره یعنې دغه اجسټمنټ یې څونه وکړو دا دلته کولی سو. موږ به ته سیپلا راسو یو ځلې به یو ډیزاین وټاکو مثلا دا ډیزاین کیرنګ ورکړه سره څونه کیرنګ ورکوي اوکې که خدای جوړ چې معلوم سي ځینې وخت دا نه وینئ که تاسو ګورئ په دغه فاور کې لږ تغییر راځي درته تاسې مثلا زه دا ایسته کوم نه رالی تغییر اوس وینئ دا خط لږ سره وسکېږي. تاسې ډېر دقت وکړئ دې ځای ته دا ځای ته اوس سره ګورئ لیکنه لږ سره سکېږي. نو دغه ته کیرینګ ویل کېږي چې تاسې تر 2 پوینټه پورې ټاکلی سئ چې څونه یې ټاکئ. بل په دا ځای کې اوپن ټایپ فیچرز لرو. اوپن ټایپ فیچرز دا هم د دغه 2009 څخه بیا تر د 2019 پورې ځانګړتیا ده چې موږ تاسې اوپن فیچرز لرو. اوپن ټایپ فیچرز دا معنا لري چې موږ دا تېره ورځ موږ یادونه ځینې کړې ده په دې ځای کې نه چې نمبر لیکو باید سره کم ولیکل سي. مثلا اوس ګوره دا هغه سټنډرډ سایزونه چې مثلا د دې تر مابین دغه فاصلې و دا شان چې موږ ټاکلی چې ټول په یوه اندازه راسي سټنډرډ راسي په عمودي ډول یې رسي په افقي ډول یې رسي څونه دا دغه خبرې وې چې موږ تاسو دلته وکړلی دا هغه سټنډرډ دا نو چې هغه لیکنه ما ته ویل چې مال ځینې فونټونه دي هغه ډیزاین پر اپلای کېږي دا د هغه فونټو ډیزاین دي دا په ځینو فونټو کې ستا په ځینو فونټو کې نسته د دې دپاره خپله مشخص فونټونه سته
چې دا باید موږ ته سي په کم فونټ کې راولو د جې دپاره خپل مشخص فونټ شته چې دوی یوازې په هر فونټ کې دا کار نه درته کوي یو دوه درې دانې مشخص فونټونه دي چې دا په هغې کار کوي چې یو د دې دپاره چې یو فونټ چې دی هغه فونټ زما زه وګورم زما په نظر یو د اپل چنسري په نامه سره یو فونټ دی او بل د زیپ فاینو په نامه سره یو فونټ دی په دغه دوو فونټو کې دا ډېر ښه معلومیږي زما سره فکر نه کوم چې را سره به زیپ فاینو زیپ فاینو نه لرم دا فونټ دغه فونټ دی په دا ګوري که تاسې دغه فونټ وګورئ دغه فونټ خپله داسې یو شکل لري چې دا خط نه کې داسې ډېر ښایسته معلوموي تر دغه او دا خطونه یې داسې دي لکه سره موږ تېره کومه چې ګور د دې ترمنځ ډېر فرق شته نو دا هغه فونټونه دي چې په دې ځای کې ګوره موږ ته ستایته شي چې دا سره کم درته راولم دا بیا دغه ډولونه چې په عمودي ډول وي په افقي ډول یې سره لرې کوئ نږدې کوئ سره کم کولی ځي دا بیا د نمبر دپاره دی دا مې هم تېره ورځ یادونه کړې ده چې نمبر چې موږ ولیکو اوس دلته ورته وایي چې دا نمبر ته ماته ډیفالټ حالت ته واړو دا ډیفالټ حالت دی د ده عمومي اوس په دې ځای کې ورته تیار راسه دا د ټیبولر په شکل ته راوله دغه ته بیا چې ویل کېږي ټیبولر شکل ته راولم دغه فونټ زه به یې پلا واړم په دا فونټ باندې نه معلومېږي دې ځای ته راسه اوس ورته دا ډیفالټ حالت ته واړو دا خو د دغه فونټ ډیفالټ حالت دی چې عمومي په دغه اندازه کې که تاسې دلته راسئ په دې ځای کې ورته یا دا د ټیبولر په شکل راولئ هېڅ تغیر نه وکړي وینئ که تاسو وګورئ وینئ دا حروف یې دغه عدد یې په خپل منځ کې سره نږدې کړل او که غواړئ چې یا دا پروپورشنل و چې معنا سره نږدې کړئ یا ټیبولر لرې که سره بیرته عدد سره لرې کېږي دا د دې دا ډیزاین دی بل په دې ځای کې دا فارمټ دی چې دا ته ماته د لاینینګ په شکل ته راوله چې دا همیشه اوس د خپل لاینینګ دی که ته غواړې چې دا د اولډ سټایل غواړې اولډ سټایل دا معنا چې ځینې تورې پورته که ځینې تورې کښته کوي نسي ځینې پورته کښته پورته دلته راته راغلي دي دا هغه جفت تا قدادو تام سره ګوري چې جفت یې هغه پورته راولي کښته راولي او چې پورته یې تا کې هغه لوړ بیا یې دا رقم راولي نو دا دې سټایل دی ورته ډیفالټ حالت ته راوي دا هم هغه سټایلیک ډیزاینونه دي چې معنا تاسې عموما که جملې لیکلي دغه جملو تر مابین لږ تغییر چې موږ راولو په دې ځای کې کولی مثلا ګورئ که دا ډیفالټ ته واړ وینئ تاسې دغه لیکنه کې لږ تغییر درته راځي دا سټایلیک ډیزاینونه دي دا موږ سایلسټیک ډیزاینونه دي هلته مو ولي 4 سایز ورک وینئ ګوره در ګیلري پرې درته راوستلی او که تاسو دا ورته صفر کړئ ډیفالټ حالت یې واړوئ ګوره ګیلري دغه ډفرنټ چې دلته راوستئ مخکې دلته راوستلی نو دا داسې و لکه هغه مارجن ته په حقیقت کې وټاکئ یوز کنټکسچوال الټرنیټس دا معنا چې ته مختلف الټرنیټیوز استعمال کرته یعنی مختلف فرصتونه الټرنیټیو خپل فرصتو ته ویل کېږي دلته الټرنیټیوز څخه مطلب د اوپن ټایپ فیچرز دی چې ته دغه فعاله کړه او د دې څخه استفاده راته وکړه بل په دې ځای کې موږ تاسو لرو سیټ از ډیفالټ دا معنا لري چې دغه سیټینګ چې ما دلته وټاکئ نه چې مثلا زه چې فونټ لیکمه فاصله جې دغه بولډ جي یا جي ایټالیک کی سایز دغه چې راسته طرف یا پښتو یې مثلا کیرینګ جي دغه دغه اندازې چې موږ وټاکلې نو دلته درته وایي دیس ډاکومنټ اونلی دا یوازې دغه ډاکومنټ لپاره ثبت کړمه که ته بیا ورډ پروګرام را خلاص کې بل فایل په هغې کې به دا سیټینګ نه وي او که تاسو دا ټک مارک ورکړئ چې آل ډاکومنټ بیسډ اون د نارمل ټیمپلیټس یا دا معنا کما میاشت بعد هفته بعد کال بعد ورډ پروګرام را خلاص کی هر صفحه چې سیټینګ جی بس همدغه سیټینګ ټاکل شوی چې سایز جې مثلا دونی داس کې دغه کریکټر سپیسینګ جې دونی مثلا اوپن ټایپ فیچر چې دونی هغه فونټ چې مالته وټاکئ هغه جې ټول په دغه اندازه هر یو چې تاسو استفاده ځنې کوئ کولی شئ بل هم په دې ځای کې موږ تاسې دغه ټیکسټ افیکټ ویلي ټیکسټ افیکټ څه مو یادونه وکړله نه
هغه بارډر و ګریډ لاینز په تېر درس کې ان شاء الله یادونه کړې ده زموږ څخه دا په تېر درس کې یادونه ضرورت یې نشته. نو دا اوس زموږ د نن درس چې پای ته ورسېدی. خدای دې وکړي چې یو څه مو ځینې زده کړي وي چې دا د پرون درس او د نن درس یو د بله ارتباط سره لري. د الله په امان.